محترم حاضرینو، تاسو په حضور کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک پیش کړي. د دې حدیث راوی مشهور صحابي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره کې د هجرت په شکل وکاله فرس نو وکاله بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره کې د خیبر د غزوی اراده وکړه. غالبا حضرت ابو هريره رضی الله عنه د هجرت په اوم کال د خیبر د غزوی په دوران کې په اسلام مشرف شوی دی. د مبارک د زندګۍ اکثره حصہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په قرب او نزدېکت کې تیر شوی ده او ټوله زندګۍ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اصحاب صفو کې تیر کړه. نن د پر دې امت باندې ډېر عظیم احسان دی ځکه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو لوی حصہ در دې امت پورې د حضرت ابو هريره رضی الله عنه فزرعه باندې را رسیدلې ده. حضرت ابو هريره رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک را نقل کړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به موږ ویل الایمان بضع و70 شعبه، ایمان د 80 زیات شعبې لري. د 80 زیات یو صد ایمان طریقې دي او د ایمان په تقاضو باندې د عمل کولو یو سلارې دي. د عربو عادت دا دی هغوی چې کله په خپلو محاوراتو په خپلو کلماتو کې د 80 عدد او شمار استعمال کی نو د هغې څه بیا مقصود د دې شمار و عدد نه چې بس دا دومره دی، د هغې څه د دې مقصد عام طور کثرت او ډیروالي ته اشاره وي. نو دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ایمان شعبې د ایمان طریقې دا د 80 زیاتې بللې دي. د دې معنا دا نه ده چې د ایمان د غمره شعبې دي یا د ایمان د غمره طریقې دي، بلکې د دې معنا دا ده چې د ایمان شعبې او طریقې ډېرې زیاتې دي. لکه زموږ او ستاسو محاوره ده او زموږ او ستاسو اصطلاح ده چې کله یو سړی چاته یو خبره کوي او په هغه خبره کې د مقصود دای چې دا خبره ما ته ډیره زیاته وکړه نو کله کله د هغه سړي ته وایي سړی دا خو ما ته سل ځله وویل چې دا کار مه کوه، ما ته 80 ځله دا خبره کړې وه چې ته به دا کار نه کوې. د دې سړي مقصود دا نه چې بس سل ځله عدد پوره دی نه زیات نه کم او یا 80 ځله عدد پوره دی نه زیات نه کم، بلکې د دې سړي مقصد دا دی چې سړی څومره ډیر ما وتا ته وویل، څومره په کثرت ما وتا ته وویل او پر دې خبره باندې ما ته څومره زیات تاکید وکړي چې ته د عمل نه وکړې. نو د دې حدیث په تشریح کې علماو دا لیکلي دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو ظاهرا دا خبره کړې ده چې د ایمان شعبې او د ایمان طریقې دا د 80 زیات دي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مقصود عدد او شمار نه دی، بلکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مقصود دا دی چې د ایمان شعبې او طریقې ډېرې زیاتې دي. دې کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زیاتوالي ته اشاره ده چې کله یو سړی زندگی په ایمانیاتو کې تیروي او یو سړی په خپله زندگی کې دا تمنا ولري چې زه د کامل ایمان مالک سم نو هغې به بیا زندگی د ایمان په ټولو شعبو کې تیروي. په هر زاویه کې په هر کنج کې چې د ایمان کومه تقاضا ده، د ایمان کومه طریقه ده، د ایمان کومه شعبه ده، په هغې ټولو باندې به عمل کوي. د هغې څه وروسته بیا دی د کامل ایمان مالک ګرځېدی شي. صرف پر یوه شعبه باندې انحصار کول او ایمان په یو خاص طریقه کې را حصر کول او د ایمان په یوه شعبه باندې عمل کول دا د انسان د فکر کمزوري او په دې ذریعه سره د انسان ایمان کمال ته نه رسیږي. لکه مثلا یو سړی دی همیشه لمونځ کوي او د دې سره سره روژې نیسي او عبادات کوي، د ده عقیده دا سو چې بس زما د ایمان تقاضا د غمرې ده چې زه به لمونځ کوم او روژه به کوم او عبادات به کوم او د ایمان زما څه نوره غوښتنه نسته او نه زما د ایمان نورې تقاضا شته او په دې عباداتو سره زما ایمان کمال ته رسیږي او په دې باندې زه د کامل ایمان مالک ګرځم. دا ما درته وی چې د انسان د فکر کمزوري ده او دا د انسان د فکر خطا ده. لکه څنګه چې په مسجد کې د سړي څه د ایمان تقاضا ده چې ته به په کامله طریقه عبادت کوې،
دغه رقم چې کله سړی کور ته ولاړی، کور کې انسان ته ایمانی زندگی ګوري، او د کور په زندگی کې د انسان سره د ایمان تقاضا وي، د ایمان طریقې وي، او په ایمان باندې د عمل کولو لارې، لکه څنګه چې سړی په مسجد کې د عبادت په ترتیب کې په ایمان باندې ځان مکلف ګرځي، دغه رقم په کور کې هم د ایمانی زندگی تیری، او په کور کې په ایمانی زندگی تیرولو باندې د مکلف دی. یا سړی بازار لورلې، یا سړی تجارت لورلې، یا سړی خپل دکاندارۍ لورلې، یا سړی مزدوري او نوکرۍ لورلې، په دې ټولو کې د انسان مخ ته د ایمان تقاضاوي دي، او په دې ټولو کې انسان په دې مکلف دی چې د ایمان په تقاضا به عمل کوي. او گچیر سړی په مسجد کې دننه خو د ایمان په تقاضاو باندې عمل کوي، لیکن الته د سړی په دماغ کې د ایمان تقاضاوي نه وي، نو د دې سړی ایمان بیا کمال ته نه رسیږي، او نه دا سړی په ایمانیاتو کې د کامل ایمان مستحق بلل کیږي. نو د ایمان ټولې تقاضاوي پر ځای کول، کاغی د عباداتو د طریقې سدي، کاغی د معاملاتو د طریقې سدي، کاغی د معاشرت د طریقې سدي، کاغی د اخلاقیاتو د طریقې سدي، چې کله د انسان په زندگی کې د ایمان د ټولو شعبو اعمال راسي، بیا هغه زندگی هغه د کامل ایمان والا زندگی ده، هغه سړی په خپل زندگی کې د کامل ایمان مالک ګرځیدای شي. ما اوس مخکې درته ویل چې صرف په لمانځه باندې د انسان ایمان نه کاملیږي، نه صرف په روژه باندې، که ته هر څومره ښه لمونځ کوې، که ته په معاشره کې هر څومره ښه روژه نسې، او که ته په عبادت کې همیشه په صفیاول کې لمنځونه ادا کوې، لیکن لکه دا شی ستا دپاره ضروري دی، دغه رقم چې ته کومه ګټه په بازار کې کوې د دکاندارۍ او د تجارت په شکل، هغې کې هم د ایمان د تقاضاو لحاظ کول، چې هغه نفقه چې زه په دکانداري باندې ګټم، په تجارت باندې ګټم، په دې تجارت او دکانداري کې زما د ایمان څه تقاضا ده، څه شعبه ده، څه طریقه ده، او په هغې باندې ما در کومه حده پورې عمل کړی دی، چې کومه ګوله زه د خپلې خولې له راوړم یا زه بچانو له راوړم، دا ګوله ما په کوم شکل باندې وګټله، حلاله وه که حرامه وه، زما تجارت جایز و که ناجایز و، او زما عمل په دې خپل تجارت کې روا و که ناروا و. نو بیا لکه څنګه چې هغې د لمانځه په تقاضاو کې د ایمان په طریقو عمل کول، دغه رقم په تجارت کې، دغه رقم دکانداری کې، دغه رقم چې ته کله د چا نوکرې، او دغه رقم په مزدوري کې، په دې ټولو ترتیباتو کې د ایمان په تقاضا د انسان دپاره عمل کول دا ضروري عمل بلل کیږي. او ما درته ویل ایمان صرف د لمانځه پورې محدود نه دی، ایمان صرف د عبادت پورې محدود نه دی، ایمان صرف در روژیو او در زکات پورې محدود نه دی، بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث کې وی د ایمان د 80 زیاتې شعبې دي، چې کله انسان په دې ټولو شعبو باندې عمل وکړي، بیا انسان د کامل ایمان مستحق او لایق انسان بلل کیږي. قسم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې ټولو شعبو تفصیل نه دی کړی، لیکن هغه شعبو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 3 شعبې ښکاره کړي دي، د دې لپاره چې د دې انسانیت او مخ ته کم سے کم د دې 3 شعبو تعارف او وضاحت خو سوسی. لکه زموږ علماو د ایمان پر شعبو باندې مستقل کتابونه لیکلي دي. امام بیهقی رحمه الله د شعب الایمان په نامه باندې یو کتاب لیکلی دی چې هغه مکمل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې حدیث وضاحت او تشریح ده، چې د ایمان کومې تقاضاوي دي، او د ایمان په تقاضاو به سړی عمل څنګه کوي، او د ایمان د تقاضاو باندې د عمل کول کم ځایونه دي، او په هغه ځایو کې د ایمان په تقاضا د عمل کولو باندې انسان په کومه درجه کې مکلف دی. نو دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ایمان اوله تقاضا دا بللې ده، د ایمان د ټولو سلویه شعبه، د ایمان د ټولو سلویه تقاضا دا ده چې سړی به د لا اله الا الله اقرار کوي، چې د ټولو کائناتو کې د الله د ذات څخه سوا بل ذات نستا، د ټولو کائناتو کې د الله تعالی د ذات څخه سوا بل معبود نستا، د ټولو کائناتو کې د الله تعالی د ذات څخه سوا بل خالق نستا، بل مالک نستا، بل رازق نستا. نو انسان به په خپل زندگی کې د الله تعالی د توحید او د وحدانیت اقرار کوي، او د اقرار سره سره د الله تعالی توحید او وحدانیت به د زړه تشو کوي. نو دا هغه مبارکه شعبه ده،
او دا د ایمان هغه افضله طریقه ده او دا د ایمان په شعبو کې د ټولو څه لویه شعبه ده چې د دې کلمې د وینا څخه مخکې یو سړی د کفر په دایره کې دی، صرف د دې کلمې په وینا باندې انسان د ایمان دایرې ته راننوځي. د دې کلمې د وینا څخه یوه لوحه مخکې که انسان له مرګ راسي انسان جهنمي دی، او چې صرف دا کلمه یې در دې خوله ووتله د دې د وینا څخه یوه لمحه وروسته که انسان له مرګ راسي انسان جنتي دی. د دې وینا څخه مخکې انسان د الله تعالی مبغوض دی، د الله تعالی منفور دی، د انسان د الله تعالی د هغې سره بغض او نفرت دی. او چې کله دا کلمه الله تعالی انسان ته په نصیب ورکړه، د دې کلمې څخه وروسته د الله تعالی محبوب دی، د الله تعالی د دې انسان سره محبت دی او الله تعالی د انسان په خپلو بندګانو کې شماري. او ډېر ځله داسې اوسي چې صرف د دې یوې کلمې په خاطر باندې هغه سړی نه لمونځ وکړي، نه روژه ونیسي، نه زکات ورکړي، نه حج ورکړي، صرف دا یوه کلمه یې په نصیب سي، د دې یوې کلمې په وینا باندې الله تعالی انسان سیده جنت ته ورسوي. او دا مبالغه نه ده، بلکې دې انسانیت کې الله تعالی ډېر انسانان صرف د یوې کلمې په خاطر جنت ته رسولی دي. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام مدینه منوره کې زندگی تیروله، نو د مدینې منورې په یو طرف کې یهود اوسېدل چې د خیبر قلاګانې وې. نو هغه یهودو به ډېر ځله مسلمانان پریشانه کول او مسلمانانو ته به تکلیف رسول، او د مسلمانانو زندگی د هغې څخه ډېره زیاته ستړې وله. څه زمانه بعد د الله تعالی د طرفه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د یهودو باندې د غزوې اجازه وسوله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې څخه لشکر تیار کړی او صحابه کرام دی اورالو خیبر ته. په خیبر کې چې د یهودو کومې قلاوې دي اول ځلې پر دې باندې محاصره واچوله. د څه زمانې د محاصرې څخه وروسته الله تعالی بیا د خیبر فتح پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته په نصیب ورکړه. چې په کومه زمانه کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یهودو پر قلاګانو باندې محاصره وه، نو دې دوران کې د یهودو د کلي او د هغې د وطن یو شپانه دی، د هغې نوم اسود دی. اسود عربي کې تور ته ویل کېږي او هغې تور پوسته دی او هغې مکمل سیاه فهم دی. هغې د یهودو د ګلو او د رمو شپانه دی، هغې د یهودو پسونه ګوري. هغه شپانه یوه ورځ چې کله پسونه راویستل د کلي څخه د قلاو څخه چې راووتی رمه ورسره ده، که ګوري د مسلمانانو خیمې پر دې قلاو باندې د محاصرې په شکل راګرځېدلي دي. د هغې شپانه سره دا فکر پیدا سو چې دا څنګه خلک دي، نه معلوم دی خلکو څه پیغام راوړی دی او دی خلکو کومه اراده او نیت کړی دی چې د هغې په خاطر دی د یهودو پر قلاګانو باندې قبضه کوي او دی راغلي دي پر هغې باندې محاصره اچولی دی. د ډېره فکره څه وروسته بره دا سوچ ور پیدا سو. رمایه د مسلمانانو د خیمو طرف ته رانږدې کله چې زه به د دې یو خیمې ته ورسم، د دې څه به معلومات وکړم چې دا څنګه خلک دي، څه پیغام لري، څه نیت لري، په کومه اراده دلته راغلي دي. چې کله هغه خپله د پسو رمه د مسلمانانو د خیمو طرف ته رانږدې کله، د مسلمانانو د لشکر د مجاهدینو د صحابو یو خیمې ته راغلی. د هغې صحابو څخه پوښتنه کوي چې ستاسو سردار څوک دی او ستاسو سردار په دې وخت کې چیرې اوسیږي، او تاسو چې د یهودو ته راغلي یاست د قبضې او د محاصرې په نیت باندې د یهودو ته تاسو کوم پیغام راوړی دی، د دې څه ستاسو مطالبه څه ده او دې ته کوم پیغام ورکوئ او دا په کوم شکل باندې تاسو پرېږدئ چې ستاسو کومه خبره در سره ومني. چې کله هغه سیافام هغه اسود په رنګ باندې تک تور او د کلي شپانه چې کله هغې د صحابو څخه پوښتنه وکړه چې ستاسو سردار څوک دی، هغه چیرې اوسیږي، نو صحابو یو خیمې ته اشاره وکړه زموږ سردار محمد رسول الله دی او دې خیمه کې اوسیږي. د هغې شپانه چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه عظمت اورېدلی و چې د کم چا د لاسه سه روم او فارس غوندې قوتونه لرزیږي او هغه په خوف و بیره کې دي، او هغې د ټولو مسلمانانو عظیم سردار دی چې د هغې ملګري د هغې د سترګې پر اشاره باندې ځانونه قربانوي، او هغه دې په داسې معمولي غوندې خیمه کې ناست دي. نو د هغې شپانه اول و دې زړه ته نه لویږي. دې صحابه ورته وایي چې ستاسو د سردار ملاقات غواړم، که تاسو وایي چې سردار په دې خیمه کې دی نو تاسو به شاید زما سره مذاق کوئ او زه د مذاق و مسخرو په نیت باندې نه یم.
صحابه هغه شپانه ته وایي چې موږ تاسو سره مذاق او مسخرې نه کوو، ته دې خیمې له ورسه، زموږ سردار په دې خیمه کې ناست دی. هغه شپانه ډېر د حیرت په عالم کې دی او په ډېره حیرانتیا کې دی چې دومره عظیم سردار او په داسې معمولی خیمه کې او په دومره ساده او بې تکلفه شکل باندې هر څوک ورتلی سي او د هغې سره ملاقات کوی سي. نو هغه شپانه په ډېر سوکه سوکه شکل رالی چې کله د خیمې پلو پورته کوي، پیغمبر علیه صلات وسلام هغه خیمه کې ناست. د پیغمبر علیه صلات وسلام روحاني معجزه دا وه چې کم چاته به الله تعالی ژوندی زړه ورکړی و چې د هغې سترګې به د پیغمبر علیه صلات وسلام پر تندي مبارک ولګېدلې، نو د هغې د زړه دنیا به دستي بدله سوه. هغه شپانه چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام ته وکتل او د هغې هغه ښایسته جبین او تندی پر دې باندې د سترګې ولګېدې، نو ما درته ویل د هغې په زړه کې دستي تاثرات پیدا سو، د هغې په زړه کې بدلون را روان سو. پیغمبر علیه صلات وسلام ته وایي چې ته د مسلمانانو سردار او ته د مدینې سره راغلی او د خیبر پر قلاګانو دې محاصره اچولې ده. یوه پوښتنه مې دا ده دې خلکو ته ته څه پیغام ورکوې او دا خلک ته ازادي په کوم شکل باندې ورکوې چې هغوی ستا سره کومې خبرې منلو ته تیار سي؟ پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي زما پیغام دی د لا اله الا الله د کلمې پیغام. که چیرې د دې قلاو د خلک د پیغام منلو ته تیار سي او د دې پیغام په ژبه باندې اقرار وکړي او په زړه کې پر دې پیغام باندې تصدیق پیش کړي، نو بیا خو به دا زما ورونه وي، بیا خو به زموږ د دې سره د محبت زندگی، بیا به دا د الله تعالی محبوب بندگانی، بیا به دا د کفر د دایرې سره د اسلام په دایره باندې نه نوځي، نور به نه موږ پر دې باندې تعرض کوو نه به دوی پر موږ باندې تعرض کوي. چونکې د پیغمبر علیه صلات وسلام وینا وه او د پیغمبر علیه صلات وسلام د ژبې هغه نورانیت و، هغې د دې څخه د دې اسود د دې سیافام شپانه په زړه کې ډېر زیات اثر وکړی. د هغې څه وروسته هغه شپانه ورته وایي که چیرې زه اوس په دې حالت کې دې کلمې ته تیار سم ته به زما سره څه وکړې؟ پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي زه به ستا سره غاړه په غاړه سم، تا به په دې خپل زړه پورې ونیسم او تا به د خپل ځان دپاره په اسلامي ورونو کې شامل کم او چې د مسلمانانو دپاره په دینی شریعت کې او د اسلام په تهذیب کې کوم حقوق دي هغه حقوق به ټول ستا دپاره ومنم. ما درته وی هغه سیافام غریب ډېر د احساس کمترۍ په حالت کې دی، یار ځان ته ګوري بیا پیغمبر علیه السلام ته ګوري چې زما بدن تک تور او د ده رنګ ښایسته، زما د بدنه څه بدبویي ولاړېږي او د ده د بدنه څه خوشبویي ده، څنګه به دی زما سره غاړه په غاړه سي؟ دی به ما په دې خپل زړه پورې څنګه ونسي؟ دی به ما په دې خپل ورورګلوي کې څنګه شامل کړي او زما دپاره به د عام انسانیت په مثل باندې څنګه حقوق؟ نو هغه شپانه بیا پیغمبر علیه صلات وسلام ته وایي چې زه منم چې زه په ډېر کمزوري حالت کې یم، لیکن د خدای په خاطر زما سره مذاق او مسخرې مه کوه، زه په حقه طریقه سره د دې خبرې کولو ته تیار یم. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي سړی مذاق او مسخرې نه دي، د اسلام کلمه کې الله تعالی د خوبي یې ده چې کم قوم په دې کلمه باندې مشرف سي د هغې په مابین کې امتیازات ختم سي، بیا د هغې په مابین کې د رنګ بنیاد د رنګ پر بنیاد باندې تفریق نه چې دا تور دی دا سپین دی، د هغې په مابین کې د حسن پر بنیاد باندې تفریق نه چې دا ښایسته دی دا بدرنګه دی، د هغې په باره کې د زندګۍ په هره معامله کې امتیازات ختم سي، بیا انسانیت ټول سره مساوي سي، نو ما او تا سره مساوي نو په دې خاطر ته زما ورور یې بیا به دې زه پسې نه پورې نسم. هغه عربي چې کله دا خبره واورېدله نو هغې پر هغه ځای باندې کلمه وویله چې لا اله الا الله. پیغمبر علیه صلات وسلام په دې زړه پورې ونیوی، پر دې تندي باندې مچ کې او د خپله ځانه سره پر دې بستره باندې کښېنه. هغه عربي چې کله د پیغمبر علیه صلات وسلام هغه حسن سلوک، هغه بهترین اخلاق، هغه ښه زندگی ولیدله، ورته یې د الله رسوله اوس خو زه ستا په غلامانو کې سوم، اوس خو زه ستا په اتباعو کې سوم، اوس خو چې ته ماته د زندګۍ کومه لیکه کشې زه به پر هغې باندې زندګي تېروم، اوس زما دپاره د کلمې د وینا څه وروسته ستاسو په دین کې کوم حکم دی؟ نو پیغمبر علیه صلات وسلام هغه اسود ته وایي ورته سړی اوس خو د لمانځه وخت هم نه دی چې زه تا په لمانځه باندې امر کړم،
او د روژې میاشت هم نه ده چې زه تا ته وایم چې ته روژه ونیسه، او ستا سره دومره مال او دولت هم نشته چې زه تا ته وایم چې زکات ادا کا، او د حج شپې نه دي چې زه تا په دې مکلف کوم چې ته حج له ورځه. ورته اوس یو عبادت دی چې زموږ مخته دی او موږ اوس په هغې باندې مکلف یو، هغه عبادت جهاد دی چې هغه د تورو په سایو کې ادا کېږي. ورته بس اوس عبادت دا دی چې توره په لاس کې واخه د مجاهدینو په صف کې ودرېږي. هغه په رنګ باندې تک تور شپانه ورته وایي. ورته د الله رسوله چې کله سړی توره واخلي او د دشمن باندې حمله کوي، سړي له دوه شکل راځي، یا به بل قتلوي نو دی به د غازي په شکل باندې، یا به دی قتلیږي او بل د تورې واری به پر ده باندې سمیږي. ورته د بل قتلېدل نه، کچیرې زه په دې جهاد کې قتل سم زما دپاره به څه وي. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي چې اوس خو تا د لا اله الا الله کلمه وویله، دا د ایمان اوله شعبه ده، دا د ایمان افضله شعبه ده، او دا د ایمان هغه اعلی لار او طریقه ده. نو کچیرې پر تا باندې د دشمن د تورې واری ولګېږي، زه تا ته دا ضمانت درکوم چې الله تعالی به د سیده جنت الفردوس ته رسوي، او زه تا ته ضمانت درکوم چې الله تعالی به ستا بدرنګي په ښایست او په حسن بدلوي، او زه تا ته دا لیکلی ضمانت درکوم چې الله تعالی به ستا د بدن بدبویي په خوشبویي باندې در بدلوي. نو هغه د لا اله الا الله د کلمې برکت او د لا اله الا الله د کلمې عظمت چې د هغې په خاطر باندې الله تعالی انسان د هغې د وینا سه یوه لمحه مخکې انسان جهنمي، د هغې د وینا سه یوه لمحه وروسته الله تعالی انسان جنت ته رسوي. هغه صحابي چونکې نوې جذبه ده او د پیغمبر علیه صلات وسلام د خولې څه ضمانت اوري، او د پیغمبر علیه صلات وسلام نیک سلوک او د پیغمبر علیه صلات وسلام ښه رویه ده. نو چې کله د خیبر د یهودو سره غزوه روانه سوله، او چې کله معرکه وسوله، مقابله وسوله، د یهودو ټولې قلاوې قبضه سولې، نو دې وخت کې د مجاهدینو څه زخمیان او شهیدان دي، او پیغمبر علیه صلات وسلام عادت مبارک دا و چې هغوی به د جنګ څخه وروسته پر خپلو زخمیانو او شهیدانو باندې ګرځېدی. چې کله د مازدیګر وخت دی، پیغمبر علیه صلات وسلام د مجاهدینو په صفو کې پر شهیدانو پر زخمیانو باندې را روان دی. نو د جنگ او د معرکې د میدان په یو کنج کې صحابه ډېر سره راټول دي او په زور یې سره غږ دی. پیغمبر علیه صلات وسلام چې هلته ورغلی، ورته یې څه پیښه ده؟ دوی ورته د الله رسول یو سړی دی په رنګ باندې تک تور دی، او زموږ سره ناشنا و ناولده دی، او زموږ د مجاهدینو په مابین کې نه دی لیدل سوی، لیکن نن د مجاهدینو او د شهیدانو په صفو کې پروت دی، او بدن یې ټول په تورو باندې ټوکړه ټوکړه دی او شهید سوی دی، نه معلوم چې دا څوک دی او د کومې خوا سره راغلی. پیغمبر علیه صلات وسلام چې نږدې راغلی، ورته یې صحابه وو کې تاسو نه پېژنئ، دا سړی زه پېژنم. ورته دا د خیبر د یهودو شپانه دی، چې دا هغه نیکبخته انسان دی چې کم چا په ټوله زندګي کې لمونځ نه وکړي، چې کم چا په ټوله زندګي کې یوه روژه نه ونیوله، چې کم چا ته الله تعالی په ټوله زندګي کې د حج او د زکات توفیق او موقع نه کور، لیکن زما په خدای قسم چې زه هغې وینم چې د سترګو د رفع لمحه کې الله تعالی جنت الفردوس ته ورسوي. ورته زما سترګې دا ویني چې د جنت الفردوس حورې راځي هغې ته په مشکو، په عنبرو، په زعفرانو، په کافورو باندې غسل ورکوي، او د هغې د بدن هغه بدرنګي الله تعالی په ښایست ور بدلوي، او د هغې د بدن هغه بدبویي الله تعالی په خوشبویي باندې ور بدلوي. نو ما درته وی چې د اسلام اولنۍ شعبه، د اسلام د ټولو څه افضله شعبه، هغه پیغمبر علیه صلات وسلام وایي دا قول دی چې لا اله الا الله، د دې په دې ژبه باندې اقرار کول او د دې په دې زړه باندې تصدیق کول، او دا هغه مبارکه کلمه ده چې د سترګو فرف کې د وینا څخه وروسته الله تعالی انسان د دې په ذریعه باندې جنت الفردوس ته رسوي، او د دې کلمې د وینا څخه مخکې که چیرې پر انسان باندې مرګ راسي، بیا خو انسان ډیر نقصانی په دې خاطر چې هغه انسان بیا د کفر په دایره کې، هغه انسان جهنمی، او هغه انسان د الله تعالی په مبغوضو بندگانو کې. او سوال دا دی چې دې کلمې کې څه اثر دی چې د سترګو په رب کې د دې په ذریعه انسان د
کفر سه اسلام ته راځي او د جهنم سه جنت ته راځي. ایا دی کې یو منتر دی؟ ایا دی کې یو جادو دی؟ ایا دی کې څه اثر دی؟ نو دی کلمه کې نه منتر ستا نه جادو ستا، دا صرف د الله تعالی سره یو اقرار، یو معاهده و وعده ده. او هغه وعده و اقرار دا دی چې الله په دې ټولو کائناتو کې ستاسو بغیر د بل چا عبادت نه کوم، او یا الله په دې ټولو کائناتو کې ستاسو بغیر بل څوک د ځان دپاره خالق نه منم، او یا الله ستاسو بغیر په دې ټولو کائناتو کې بل څوک د ځان دپاره محافظ نه منم. که چیرې تا زما د مرګ اراده وکړه په هغه سات کې به ما له مرګ راځي، که تا زما د ژوند اراده کړې وه بیا که ټوله دنیا زما د مرګ اراده وکړي ما له مرګ نه راځي. که تا زما د عزت د اراده کړې وه یا الله ټوله دنیا بیا ما ته ذلت نسي راکولی، که تا زما د ذلت اراده کړې وه ټوله دنیا که د هغې په مقابل کې راسي ما ته څوک عزت نسي راکولی. نو دا هغه وعده ده او د الله تعالی سره هغه معاهده ده، او دا معاهده په ژبه باندې اقرار کول او په دې زړه کې پر دې باندې یقین کول او په دې زړه کې پر دې باندې تصدیق کول. نو بیا خو ټوله ترتیبونه د الله تعالی د طرفه راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو غزوه کې یو درخت ته تفروت دی، غرمه ده، او توره مبارکه په درخت باندې راځړولې ده چې د کم چا مقابلې ته راغلی دی او د کم چا سره معرکه و مقابله ده، نو دشمن رالی او هغې د پیغمبر علیه صلات وسلام د قتل اراده لري. پیغمبر علیه السلام بیده دی، هغې دا توره راواخسته او په ډېره تیارسي کې ورته ودرېدی او پر پیغمبر علیه صلات وسلام باندې د تورې واری کوي. پیغمبر علیه صلات وسلام سترګې راروڼې سوې. هغه سړی ورته وایي سړی پیغمبر علیه السلام ته وایي چې په دې حالت کې به دې اوس څوک زما څه خلاصوي؟ اوس به ستا د مرګه څه حفاظت د چا په ذریعه باندې کېږي؟ ته خالی لاس او پروت او ما پوزیشن درته نیولی دی او توره مې په لاس کې د وارې ته برابر یم. پیغمبر علیه صلات وسلام چونکې هغه اقرار لري، هغه توحید لري په دې زړه کې، مره ورته سړی په دې وخت کې به مې الله خلاصوي. بس څه معنا؟ که چیرې الله تعالی زما د قتل فیصله کړې وه بیا خو به زه پر دې ځای په دې توره قتل کېږم. که چیرې الله تعالی زما د قتل فیصله نه وکړې بیا که ته یې که دا ټوله کائنات دی، که ټوله انسانیت دی، که ستا ټوله قوم و قبیل دی چې پر ما باندې حملې ته تیار سئ چې الله زما د قتل فیصله نه یې کړې ما څوک نسي قتلولی. نو ما درته ویل چې کم څوک د لا اله الا الله د کلمې اقرار وکړي او د لا اله الا الله د کلمې هغه یقین و دې زړه ته شه وکړي، بیا خو د هغې عقیده دا چې هر څه د الله تعالی د لاسه دي او هر څه د الله تعالی په قدرت کې دي، او الله تعالی چې د کوم شي اراده وکړي هغه به کېږي، او چې الله تعالی د کوم شي اراده نه یې کړې هغه نسي کېدلی. بیا الله تعالی انسان ته څومره اساني ورکړي. لو کان فی قلب ابن آدم مثقال ذره من الیقین. پیغمبر علیه السلام وایي که چیرې د بنده په زړه کې د الله تعالی پر توحید یوه ذره یقین پیداس، لکه په خوله چې څنګه دا وایي چې په ټولو کائناتو کې د الله څخه بغیر بل متصرف بل معبود نسته، په زړه کې هم یوه ذره دا خبره راسي لکانه یمشي علی الماء، د اوبو پر سر به روانې دا تلې به په اوبو باندې نه نودېږي. د اوبو ډوبېدل د اوبو غرقېدل خو ډېره لرې خبره وي، چونکې زموږ په یقین کې تزلزل دی او زموږ د لا اله الا الله اقرار صرف د لسان او د ژبې پورې دی. نو په دې وجه باندې مشکلات د انسانیت سره مخامخ دي. حضرت سعدي رحمت الله علیه چې کم څوک لا اله الا الله کلمه ووایي هغې ته موحد ویل کېږي. هغې به وی موحد چې در فای ریزی زرش، چې کم سړی موحد دی که د هغې په پښو کې زر او مال و دولت ټول ور وپاشې او هغې په زرو دولتو کې وفیچې، او چې شمشیر و هندي نهی بر سرش، او که هندي توره د هغې پر سر باندې ور ولګی کې ټوله زندگی هغې په مال و دولت کې وپیچې او په زر و زیور کې وپیچې، او که چیرې د هغې پر سر باندې هندي توره ور وځړی او د هندي تورې وارې ور باندې کوي، امید و حراسش نباشد ز کس، د هغې بیره او امید د هیچ چا څه نه وي، د الله تعالی د ذاته څه بغیر د بل چا څه بیریږي نه، نو ځکه هغې د هندي تورې څه پروا نه ساتي. د الله څه بغیر د بل چا څه امید نه وي، ځکه هغې د بل چا د زرو د زیورو د دې پروا نه ساتي. نو امید و حراسش نباشد ز کس، د هغې امید و بیره د الله څه ما سوا د بل چا څه نه وي،
او بری نست بنیاد توحید بس او توحید دی ته ویل کیږي چې کومه بیره دم د الله تعالی د ذات څخه د سړی راسي او چې څه امید یې هغه د الله تعالی د ذات څخه راسي بیا خو د هغې توحید پر بنیاد باندې الله تعالی انسان ته ډېر مشکلات اسانه کوي. بیا د هغې توحید پر بنیاد انسان د سر قربانۍ ته هم تیاری، انسان د مال قربانۍ ته هم تیاری، انسان د نفس قربانۍ ته هم تیاری او انسان ډېرو لوړو لوړو مشکلو خبرو او پریشانیو ته هم تیاری. د حضرت عمر رضی الله عنه زمانه ده، مدینه منوره کې یو ډېر خوبصورت او ښایسته صحابي دی چې الله تعالی ډېره ښایسته ځواني ورکړې ده، الله تعالی ډېره خوشحاله مزاج او طبیعت ورکړی دی. حضرت عبدالله ابن حذافه د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې د رومیانو سره غزوه روانه ده، غزا روانه ده. د مدینې منورې یو څه محدود لشکر تیاریږي او حضرت عمر رضی الله عنه د هغې لشکر مشر حضرت عبدالله ابن حذافه ورټاکي او حضرت عبدالله ابن حذافه ته الله تعالی ډېر حسن ورکړی او ډېر خوشحاله طبیعت یې او ډېر ځله به پیغمبر علیه صلات وسلام په خبرو کې ډېر خنداوی او ډېر ځله به صحابه ناستو چې حضرت عبدالله ابن حذافه به ناستلو په 2-3 خبرو به ټوله صحابه په خنداس. حضرت عمر به ډېر ځله د حضرت عبدالله ابن حذافه شکایت پیغمبر ته کوي چې دا خلک ډېر خندوي. پیغمبر علیه السلام ورته ویل دعوه فانه یحب الله ورسوله، پرېږده عمر دا د الله او د رسول سره ډېر محبت لري. حضرت عمر چې کله لشکر د مدینې سره رخصتوي او د رومیانو مقابله ده او د هغې لشکر امیر حضرت عبدالله ابن حذافه دی چې کله د رومیانو سره معرکه راله، مقابله راله، نو چونکې دا جنگ او د معرکې ترتیبات دي، رومیان ډېر په کثرت کې دي او مسلمانان ډېر په قلت کې دي او رومیان ډېر په وسایلو باندې آباد دي او د مسلمانانو سره وسایل کم دي. نو د هغه رومیانو غلبه راله چې عبدالله ابن حذافه دی او چې څومره ملګري دي هغه ټوله د رومیانو په قید کې راله او چې کله په قید کې رالو نو رومیانو چې وکتل حضرت عبدالله ابن حذافه ته الله تعالی ډېر حسن او ښایست ورکړی دی او ډېره ښه ژبه او ډېره ښه وینا یې ورکړې ده. نو رومیانو حضرت عبدالله ابن حذافه دی او د هغې سره 2 ملګري نور دي، دا یې جلا یو ځای قید کو، نور ملګري ځین جلا کو. او د رومیانو ډېره تمنا او تقاضا دا ده چې کاش الله تعالی دغه بنده چې څومره حسن دی او څومره قوت ورسره دی چې الله تعالی دا زموږ په دین ته رااړولی وی، موږ ته به چې زموږ دین ته راوښتی وی زموږ سره به څومره اساني وی. نو د عیسایت دین ته مایله کړي او د ټولو څه مخکې پر هغې باندې زور واچوی، دباو دی او بیره ده چې په دې شکل به دې قتل کو، په دې شکل دا به در سره وکړو، دا به در سره وکړو او د دې د خلاصون لاره یوه ده چې اسلام پرېږده، عیسایت ته راواړه. لیکن عبدالله ابن حذافه چونکې د پیغمبر په صحبت کې زندگی تیره کړې، هغې د سر قربانولو ته تیار، لیکن د اسلام پرېښولو ته څنګه تیار. آخر د ټولو څه خطرناکه حربه هغې پر حضرت عبدالله ابن حذافه باندې استعمالوي. د هغې سره د رومیانو یو خوبصورته زنانه چې هغې د ځوانۍ زمانه ده، دا یې د ده سره په حجره کې واچوله او هغه زنانه یې په دې باندې امر کړه چې دی په ځان ته راغب که او د ده توجه ځان ته راوګرځوه که دې وسوسو دی په زنا کې مبتلا که. ځکه کفر ته دا ور معلومه ده چې د مسلمان تباهي په بې حیایي کې ده، چې په کوم قوم کې بې حیایي راله د هغې نسلونه تباه دي، د هغې نوجوان نسل تباه دی، د هغې ټوله زندگی او د هغې ټوله اسلامي ترتیبات بیا تباه دي. ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام وایي النساء حبائل الشیطان، د شیطان لویه رسۍ زنانه ده چې کله یو سړی راګرځي هغې د زنانې په رسۍ کې راقیدوي. نو هغه رومیانو قسمه قسم نعمتونه دي، خوراکونه دي، میوې دي او یو طرف ته د عربو ځواني ده او د هغې قوت دی او بل طرف ته د روم حسن او جمال دی او یو سړی دی نوجوان او یوه زنانه ده، 3 شپې مسلسل په دې کمره کې سره تېري. لیکن عبدالله ابن حذافه هغې د پیغمبر د خولې څه یو خبره اورېدلې وه، هغې د الله تعالی فرمان اورېدلی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چې کله د بې حیایۍ ځای رالی مؤمن ته دا وایه چې د نجات یوه لار ده، بس خپل نظر کښته کړه، خپل نظر پر مځکه باندې وساته، دا ستا د نجات لار ده، د دې لارې بغیر د بې حیایۍ څه سړی نه خلاصېږي. حضرت عبدالله ابن حذافه دې مځکه ته ګوري 3 ورځې مسلسل نه هغې د شي څکه وکړله،
په 3 ورځې کې نه هغې بیدسلو، په 3 ورځې کې نه هغې شاوخوا وکتل، په 3 ورځې کې هغې نظر د دې زنانې پر مخ باندې نه ولګېدی، د دې خپلو پښو څه د دې خپلې مخ د مځکې څه سیوا هغې بل څه نه ولیدل. هغه زنانې چې هر څومره کوشش وکړي، هغه زنانې چې هر څومره ځان ور باندې ستړی کوي، هغه زنانې چې دی په هر شکل ځان ته متوجه کوي، د حضرت عبدالله بن حذافه توجه د هغې طرف ته نه کېږي. 3 ورځ بعد راووتله، مرزور ته ورته ایها الملک الى این ارسلتنی، خپل بادشاه ته بادشاه چا ته دی په لاس ورکړی، الى حجر او مدر، دا اوس ډبره ده که لوټه ده، لا یاکل ولا ینظر، ورته په خدای قسم 3 ورځې مې ورسره تېرې کړې، نه ما ته کتلي دي او نه په دې 3 ورځې کې د شي څکه کړې ده، زه به پر دې باندې څنګه اثر واچوم او دا به ځان ته څنګه راغب کړم او څنګه به رغبت ځان ته پیدا کړم. آخر بادشاه آخرنۍ حربه بادشاه بارد دی او د مرګري هغه مرګري هم د بل ځای راوایسته، 2 مرګري دی او دی باره مخ ته دیګ باندې کوي د تیلو ډک، چې کله هغه پر خوټ کېدو سو ویښېدی باره د عبدالله ابن حذافه او مخ ته د یو ملګری ور واچوی، هغه تیلو کې تاریخ کتابونه لیکي چې هغه دومره ګرم تیلو چې په ډېره لږ زمانه کې هغه ملګری د پکوړې په شان باندې کباب سو، چې کله د هغې هډوکې او اندامونه وسوځل، حضرت عبدالله ابن حذافه داسې ورته ګوري، بادشاه هر ساعت کوي ورته وایي دغه دې اوس انجام دی، یا عیسویت ته تیار سه یا زموږ دین ته تیار سه، که نه تیارېږي دغه دې انجام دی. حضرت عبدالله ابن حذافه ورته ګوري، هغه بل ملګری د لاس ونیوی ور واچي، چې کله هغې وخوټ کېدی نو حضرت عبدالله ابن حذافه 3 نمبر بادشاه در لاس ونیوی یا د بادشاه عسکرو در لاس ونیوی، بارد ده وژړل، قیل انه بکا، چې کله یې ژړا شروع کړه هغه بادشاه ورته وایي ولې ژاړې، ورته وایي ما ټوله زندګي په دعا کې تېره کړه چې یا الله ما د دنیا څخه په داسې حالت کې رخصت کا چې زما د بدن بیشته د کفارو په ګولیو او د کفارو په زخمونو باندې سوری او پر دې باندې ژاړم چې نن الله تعالی زما د دعا قبولیت را ورسوي او الله تعالی زما هغه دعا قبول کړه. چې کله دیګ ته ور دراوي نو بادشاه باره ورته وایي چې سړی څه وایي، د ده د دې سترګو څه اوښکې راځي، ورته وایي ولې ژاړې، دی ورته وایي والله لا ابکي جزع من الموت ولا سبابة الى الحیات، زما په خدای قسم نه د دې څه ژاړم چې د مرګ څه بیریږم، نه د دې څه ژاړم چې زندګي مې ډېره ارمانیږي، صرف یو شی مې ژړوي چې افسوس مې پر دې خبره راته ودرېدی چې زما خو یو بدن دی هغه به کباب سي ختم بسي، کاش نن الله تعالی ما ته دومره نفس او بدن را کړی وی لکه زما د بدن ویښتان چې د هر نفس مې جلا جلا کبابېدی، ما ته به څومره مزه او خوند وی. چې کله دا وینا وکړه بادشاه باندې ډېر اثر وکړي چې دا څنګه سړی دی، باره یې برته راوګرځوی د تیلس، باره یې ورته ویل سړی په یوه لار باندې نه راسره ځې خو لیکن یوه خبره به راسره منې، زه ستا سره رعایت کوم، زه ستا سره اساني کوم، په هغه خبره باندې به راسره ځې، بس زما د طرفه تا او ملګري نور ټول ازادوم. ورته یې کومه خبره، ورته یې صرف ته یې ستا ملګري دي، تاسو به راځئ ما به پر دې تندي باندې مچوی. هغه عیسایي بادشاه ورته وایي د رومیانو مشر ورته وایي چې ما به پر دې تندي باندې مچوی، د هغې څه وروسته بیا زه تاسو هیله کوم، چونکې یو کافر بادشاه دی، هغې پر تندي باندې مچول په دې کې د هغې احترام دی، د هغې عظمت دی، هغې ته د قدر په نظر باندې کتل دي. لیکن صحابه کرام عجیبه د دین د حدودو سره ولدو، د دین د ټولو شعبو سره ولدو او د دین ټولې طریقې هغې ته ورمعلومېدلې. د هغې مخ ته یوه د دین دا مسله راله چې کله یو سړی د کافر په لاس کې راسي او د هغې پر سر د کافر توره برابره سي او هغه کافر دا ورته وایي چې د کفر کلمه ووایه که نه په دې توره دې قتلوم، نو دې وخت کې د اسلام د شریعت حکم دا دی سړي مخ ته یو رخصت راسي، یو عزیمت. رخصت معنا صرف خبره جایز ده، عزیمت معنا ښه کار. په دې وخت کې بیا سړي ته رخصت دا دی چې د خپل ځان د بچاو دپاره د کفر کلمه ووایي، دا ورته جایز ده. لیکن عزیمت بیا هم دا دی چې سړی پر دې ځای باندې د کفر کلمه نه ووایي، ځان ورباندې قتل کړي، ځان ورباندې شهید کړي، عزیمت او ښه کار دا دی. لیکن دویمه مسله دا ده که چیرې یو سړی کافران پر ګناه باندې مجبوره کوي چې دا شراب وخوره،
او د خنزیر غوښه وخوره او بل حرام کار په د باندې کوي، ناروا کار باندې کوي، او دا ورته وایي چې په دې وخت کې توره پر سر باندې ورکښېږدي که دې دا ګناه نه وکړه زه دې قتل کوم، که دې زنا نه وکړه، که دې دا شراب نه وخوړل او که دې د خنزیر غوښه نه وخوړله زه دې پر دې ځای قتل کوم. بیا د انسان په مخ کې دغه ګناه نه کول بلکې دغه ګناه کول او د خپل ځان حفاظت کول دا واجب عمل دی. او که سړی په دغه وخت کې دا ګناه نه وکړي ځان قتل کړي، دلته بیا عزیمت دا نه دی بلکې دلته بیا سړی د ګناه سره مخامخ کېږي. نو یو د کفر کلمه ویل دي، د کفر په کلمه وینا کې عزیمت دا دی چې سړی ځان قتل کړي، د کفر کلمه نه ووایي. لیکن یو د ګناه عمل دی چې سړی د ګناه سره د چا په زور باندې مخامخ سلو، بیا عزیمت او ښه کار دا دی چې هغه ګناه دې وکړي، ځکه د خپل ځان څه حقوق دي، د خپل ځان د حفاظت بندوبست دي وکړي. نو صحابه کرام ما درته ویل د دین د حدودو سره ولد خلکو چې کله د هغې مخته د کفر مسله راله، بیا هغې ځانونه د تیلو په دیګ کې وایشول، بیا هغه ځانونه د سکرو په شان د پکوړې په شان باندې کباب کو، لیکن د کفر کلمې ویلو ته تیار نسو. نه عبدالله ابن حذافه ورته تیار سو، نه د هغې ملګري ورته تیار سو. لیکن چې کله د ګناه ځای رالی او صرف د یو کافر بادشاه پر تندي باندې مچ ورکول دا ګناه ده، او د ګناه په ځای کې بیا د شریعت مسله دا ده چې د ګناه عمل وکړه، د خپل نفس حفاظت وکړه. نو حضرت عبدالله ابن حذافه هغه بادشاه ته وایي چې بادشاه موږ په دې شکل ستا دغه معاهدې ته تیار یو، زه او زما ملګري به تا پر تندي باندې مچوو، د هغې څه وروسته به زموږ خلاصون نصیب کېږي. نو ما درته ویل دین د حدودو د پېژندلو نوم دی چې سړی په هره مسله کې هغه د مسلې حد ورمعلومي چې دې مسله کې در کومه ځایه پورې زما تلل. دین د جذباتو نوم نه دی چې زه په جذبه کې رالم، دین د شوق نوم نه دی چې بس زما شوق دا دی، دین د حدودو د پېژندلو نوم دی چې سړی به په هره مسله کې خپل حدود سړي ته ورمعلومېږي چې شریعت په دې مسله کې ماته در دې ځای اجازه راکوي، در دې ځای اخوا ته اجازه نه راکوي. یو سړی دی صرف په جذبه کې رالی بس زه سر پر دین باندې قربانوم، نور دی قربانۍ ته تیار دی، دې ته نه ګوري چې پر دې ځای باندې شریعت ماته اجازه راکوي او که نه راکوي، ځکه هغه حال حدود درته ورمعلومېږي نه. یو سړی دی د هغې په شوق کې دا رالی چې بس زه د دین په سفر باندې ځم، په کلو باندې ځم، په میاشتو باندې ځم، لیکن په دې وخت کې حدود درته نه ورمعلومېږي چې دغه د دین د سفر کول ماته په دې وخت کې شریعت اجازه راکوي که نه راکوي. نو دې وخت کې چې د شریعت معلومات د سړي سره نه وي، هغه قرباني صرف د جذبه د دین نه بلل کېږي، او چې د شریعت د احکامو د حدودو معلومات د سره نه وي، بیا هغه د سفرونه صرف د شوق د دین نه بلل کېږي، بلکې دین هغه د حدودو د پېژندلو او د هغه لارو او د طرقو د پېژندلو نوم دی چې دا ټول حالات په سړي ته ورمعلوم. نو صحابه کرامو ته حدود ورمعلومو چې کله د کفر مسله راله هغې کې ځان قربان کوي، لیکن د کفر کلمې ویلو ته تیار نسلو. او چې کله د بادشاه د تندي مچېدل د ګناه ځای رالی او د دوی د قتل مسله بیا هغه ګناه باندې هغه عمل یې وکړي، هغه بادشاه پر تندي باندې مچ کوي، لیکن د خپلو ملګرو د نفس د خلاصون بندوبست یې برابر کړي، ځکه هغه کې اجازه نه وه او په دې کې اجازه ورته وله چې کله هغه کافر بادشاه پر تندي باندې مچ کوي. واپس مدینې منورې ته را روان سو. چې کله مدینې منورې ته را روان دي نو حضرت عمر رضی الله عنه چونکې د ټوله امت مسلمه امیر المؤمنین دی، چې کله مدینې ته را نږدې سو حضرت عمر رضی الله عنه د دې استقبال ته وروته چې څومره ملګري دي، که حضرت عبدالله ابن حذافه دی، که دا څومره ملګري دي، د ټولو متعلق ورته در هغه ساعته به یو نه ځای چې زه دا ټولو پر تندي باندې مچ نه کړم. بیا ټولو ملګري پر تندي باندې مچ کړلو، ورته تاسو د دین د حدودو په خاطر باندې یو کافر پر تندي باندې مچ کوئ، نن ستاسو د عزاز او اکرام په خاطر باندې زهر یو تاسو پر تندي باندې مچوم. نو ما درته ویل د دین هغه اهمه شعبه هغه شعبه ده چې سړی په ژبه باندې د لا اله الا الله اقرار وکړي او د سړي په زړه کې د توحید عقیده مضبوطه سي، بیا خو د توحید په عقیده باندې سړی هرې قربانۍ ته تیاریږي، بیا خو د توحید په عقیده باندې سړی د هرې قربانۍ برداشتولو ته تیاریږي، او بیا د توحید په عقیده باندې د سړي زندگی د دین په ټولو دایرو کې روانه وي. نو ځکه د دین د ټولو څلور شعبه د لا اله الا الله مع کلمه ده، او د لا اله الا الله د کلمې معنا څه ده؟ لا اله الا الله د دې معنا دا ده چې لا موجود الا الله
ولا مقصود الا الله ولا محبوب الا الله او ولا مطلوب الا الله. دې کائناتو کې د الله تعالی د ذات څخه بغیر په حقيقي وجود هیڅوک موجود نه دی. دې کائناتو کې د الله تعالی د ذات څخه سوا بل مطلوب نشتا او دې کائناتو کې د الله تعالی د ذات څخه بغیر زموږ بل محبوب نشتا او کمی مطلوب دی کمی موجود دی کمی محبوب دی که هر څه دی هغه دې کائناتو کې صرف د الله تعالی ذات او د الله تعالی پر ذات باندې زموږ عقیده ده. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي چې افضل ذکر لا اله الا الله. په ټولو اذکارو کې بهترین ذکر هغه ده چې سړی همیشه پر ژبه باندې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله. ځکه چې کله په ژبه باندې د دې کلمې اقرار راغلی او زړه ته د دې کلمې حقیقت شوس بیا خو د دنیا مشکلات انسان ته اسانه بیا د دې کلمې په وینا باندې د ژوندۍ ټول ګناهونه د انسان سره معاف. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث د مسند بازار ولا را نقل کړی دی وای ان لله عمودا بین یدی العرش. د الله تعالی د عرش مخته یو ستن ولاړه دی یو تنبه ولاړه ده. فاذا قال العبد لا اله الا الله چې کله یو بنده د لا اله الا الله کلمه شروع کی نو اهتز ذلك العمود دا ستن په حرکت کې راس او چې کله دا حرکت شروع کی د الله تعالی د عرش مخته ولاړه ده نو الله تعالی د ورته اسكن ايها العمود استني آرام مسا. دا په جواب کې ورته کیف اسكن یا ربي وما غفرت لقائلها. یا الله ما ته سکون ناراضي در هغه وخت پورې چې درڅو د دې کلمې د وینا کوم کتاب مغفرت او ګناهونه بخښل نه دي. نو الله تعالی ورته انی قد غفرت ما خو مغفرت وکي نو فیسکن اغستن پر غزي باندې اغه آرامسي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو سره بهترین ذکر لا اله الا الله دی. د دې په خاطر الله تعالی د انسان د ژوندۍ د ګناهونو مغفرت کوي او د دې په خاطر باندې انسان د الله تعالی د توحید حقیقت او د توحید یقین او د توحید عقیده د انسان په زړه کې مضبوطه کوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانہ ده مدینه منوره کې د یو قبیله سردار د حضرت دحیه کلبی او د دې در کومند لاندې د قوم او قبیله 200 کسان او الله تعالی سم د کفر په حالت کې د شریفه ژوندۍ ورکړې ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به همیشه دعا ول چې الله دې دحیه کلبی په اسلام مشرف کا او دا د اسلام طرف ته متوجه کا. ځکه د عقید لاس لاندې 200 کسان دي چې کله دای په اسلام باندې مشرف سي نو هغه 200 کسان ټول په اسلام مشرف. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د هغه متعلق ډېر دعا کوله لیکن چونکه دعا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولا او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعا او د الله د عرش په مابین کې به حجاب نو بیا باغی ته څنګه قبولیت نو الله تعالی د اسلام حقانیت د حضرت دحیه کلبی په زړه کې ورواچوي. مسجد نبوي ته په دې نیت باندې را روان سو چې د اسلام کلمه بوایا لیکن چونکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې د هغه اسلام راوړل ډیر محبوب او ډیره تمنا و نو د دراتو سمخ کې الله تعالی د عرش سره جبرائیل علیه السلام راوسته. جبرائیل علیہ السلام را لے پیغمبر علیہ السلام تو ان الله قد یقرئ علیک السلام الله تعالی پر تا باندې سلام وایي او الله تعالی درته وایي پیغام راکې چې دحیه کلبی را روان دی ستا دربار ته په لږ غړي کې را رسیږي او هغه زړه الله تعالی اسلام ته خلاص کړی دی او په لږ زمانہ کې په اسلام مشرف کیږي. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خوشاله په خاطر الله تعالی د عرش سره جبرائیل راوسته چې کله پیغمبر علیه السلام مسجد نبوي کې ناس دی داغه قبیله سردار حضرت دحیه کلبی پر دروازه باندې رااله چې کله رااله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ور ولاړ او چونکه د مسجد نبوي فرش ټول خاوره ده نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل وجه چادر هغه دحیه کلبی ته وغړاوي چې دی ور باندې کښې نه ځکه د پیغمبر اخلاق دا و اذا جاء کریم قوم فاکرموا چې کله د یو قوم مشر در لراله تاسو د اکرام په نظر ورته ګورئ چې کله هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ښه سلوک او ښه اخلاق ولیدل نو هغه د پټو راپورته کې او مچې کې او پر دې سترګو باندې کښې شوی او د هغه سورسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تک کښې شوی او په دوه د اتیات په شکل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تک کښې نسته ورته یا رسول الله علمني شرائط الاسلام اې د الله رسول ماته د اسلام یو څه شرایط او طریقه را دوشه
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو سمخ کې د لا اله الا الله د کلمې تلقین ورکی او کلمه ورته وایي چې کله کلمه ورته وایي هغه دحیه قلبي د دې کلمې د وینا سره ډېر زیات ژاړي هغې د دې ډېر ژړا په وجه باندې د کلمې الفاظ نشي ادا کولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته سړی پر څه باندې ژاړي هغه ورته د الله رسوله زما سره ډېرې غټې ګناهونه سوي دي که زما د ګناهو د معافی د پاره نن دا شرط راسي چې زما ټول نفس او جسم په دې کې قربان سم زدي ته تیار یم چې صرف زما د ګناه معافی وسی ورته که زما د ګناه د معافی په خاطر باندې پر ما باندې دا شرط نن کښېښول سي چې زما ټول خاندان به په دې کې قربانیږي هم زه دې ته تیار یم چې صرف زما د ګناه معافی وسی او زه د دې خپلې ګناه او د هغې د تصور او د فکر په خاطر باندې د ډېر افسوس او د ډېر بد حالت سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته سړی څه ګناه دې کړی دی هغه ورته د الله رسوله زه د قوم او د قبیلې سردار وم او زما در لاس ډېر خاندانونه او ډېرې کورنۍ وې د جاهلیت په طور د خپل ځان د عار او د پیغور په شکل د خپلې کورنۍ د خپل خاندان اویا زنانی بچانی نوجوانی هغې ما په دې خپل لاس ژوندۍ در خاورو لاندې کړي دي نن چې کله د هغې تصور وکم د هغې فکر وکم چې د هغې په خاطر به الله تعالی زما سره څه معامله کوي نو په دې وجه باندې ما ته ډېر افسوس دی او ما ته ډېره ژړا ده نو بیا خپله مطالبه راګرځي د الله رسوله که زه په دې کې قربانېږم خو زه دې قربان سم چې زما ګناه معاف سي که زما ټول خاندان معافیږي که زما ټول خاندان قربانیږي هغې دې ټولو قربان سي خو چې زما ګناه معاف سي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د هغې ګناه ولیدله واورېدله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپله خاموش پاتې هغې چې کله د پیغمبر د خولې څه تسلي نه ویني د هغې ژړا دومره په سخت انداز کې سوله چې هغې د دې خپلې ژړا په خاطر باندې داسې د بېهوشۍ په کیفیت کې دی هغه ورته ناست دی ژاړي پیغمبر علیه السلام خاموش ورته ناست دې دوران کې الله تعالی د عرش څخه جبرائیل علیه السلام راوسته حضرت جبرائیل علیه السلام چې کله راغلی ورته یا رسول الله ان الله یقرئ علیک السلام الله تعالی پر تا باندې سلام وایي او الله تعالی څه پیغام راکړي الله دا پیغام راکړي وقل لدحیه قلبی دحیه قلبی ته ووایه انی غفرت بکلمة لا اله الا الله کفر 60 سنه چې یو د لا اله الا الله کلمه دی وویله زه د شپېتو کالو در کفر در تېر یم وسیئات 60 سنه وقتل 70 بنات زه د 80 کالو در ګناه در تېر یم او زما د طرفه تا ته د 80 زنانو د قتل مغفرت او بخښنه ده چې تا صرف د یوې کلمې د لا اله الا الله وینا وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د حضرت جبرائیل علیه السلام پیغام واورېدی حضرت دحیه قلبي په آرامه سو پیغمبر علیه السلام په ژړا سو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابو مابین کې لاس پورته کړی چې زما رب دومره رحیم ذات دی چې د یوې کلمې په یو ځل وینا باندې دې دحیه ته د شپېتو کالو کفر وربخشي د یو ځل په وینا باندې الله تعالی د شپېتو کالو ګناه وربخشي او د یو ځل په وینا باندې الله تعالی دته د 80 زنانو د قتل در سر ورتېرېږي او د هغې مغفرت ورته کوي او زما یو امتی چې هغې 80 کاله زندگی پر دې کلمه باندې تیره کړي د هغې د ماشوموالي په وخت کې د مور و پلار د خولې څخه کلمه د هغې د ځوانۍ په حالت کې کلمه هغې د پاخه عمر په حالت کې کلمه او هغې ټوله زندگی پر دې کلمه باندې تیره کړي الله تعالی به د دې کلمې په خاطر د هغې مغفرت څنګه نه کوي په دې خاطر د ایمان ډېرې شعبې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ښوولې دي لیکن په ټولو کې افضل ترینه شعبه په ټولو کې اعلی شعبه او په ټولو کې اوله شعبه دا ده چې انسان به د لا اله الا الله د کلمې اقرار په ژبه باندې کوي او د الله تعالی د وحدانیت د الله تعالی د معبودیت او د الله تعالی د خدایي او د ربوبیت اقرار او تصدیق به د زړه ته شوه کوي او پر دې باندې به د زندګۍ ټوله طریقه تیروي او چې کله اقرار په ژبه باندې وسلو او د الله تعالی د توحید عقیده د انسان په زړه کې رااله بیا خو انسان ته د زندګۍ ډېر مشکلات اسانه کېږي بیا خو انسان ته د زندګۍ د ډېرو پریشانیو څخه خلاصون میلاوي شي نو ځکه زموږ اکابرو لیکلي دي چې د پیغمبر قولم دا دی چې افضل ذکر لا اله الا الله دی
پکار دا د مسلمان هغې د ځانه سره دا عادت کی چې ناستې هم د لا اله الا الله عادت د وینا عادت جوړول، چې کله ولاړ سي هم، چې کله حالت د خوشحالۍ هم، چې کله حالت د غصې هم. د عربو کې ډېر ښه عادت دی چې کله دوه کسان سره راسي یا په غصه نو دریم سړی چې کله راسي دستي ورته لا اله الا الله لا اله الا الله بس دا کلمه دستي په ژبه باندې ورکوي او د دې کلمې په خاطر باندې الله تعالی د انسان هغه بغض او هغه غصه او هغه خشم ټوله سړی. نو د مسلمان د شان سره مناسب دا دی په ناسته کې، په ولاړه کې، په تک کې، په راتګ کې، د خوراک په حالت کې، د غصې حالت، د خوشحالۍ په حالت کې، د غم په حالت کې د اسلام د ټولو اهمه شعبه هغه پر دې ژبه باندې جاری کول چې د هغې حقیقت الله تعالی د ده زړه ته ورشوه کي او د هغې د اقرار او حقیقت په خاطر الله تعالی د ده د زندګۍ مشکلات ور اسانه کي. الله تعالی دې د دې خبرو حقیقت زموږ او ستاسو په زړه کې راولي. واخر